پاکستان او روسیه ولې طالبانو ته غوسه شوي دي؟ طالبانو څه کړي؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. قریشي پر طالب بې باوره شو، وایي افغانستان د ترهګرو ځاله جوړېدی شي. پوره 4 میاشتې مخکې د پاکستان له ملاتړ څخه برخمن طالبان پر افغانستان واکمن شول او له هغه راوروسته د نړیوالو اندېښنې دا دي چې افغانستان به یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو لاسته ولویږي. خو دا چې اوس پاکستان دا خبره تازه کړې نو شک پکې له کومه شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپلو تازه څرګندونو کې د افغانستان په اړه له حقایقو پرده پورته کړې او زیاته کړې ده چې افغانستان ته د نړیوال پاملرنه وکړي ځکه چې غوره دا هیواد بیا خراب نشي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو جوړیدونکو کنفرانس کې غیر معمولی بولی او زیاته کړې که نړۍ افغانستان ته دا ځل پاملرنه ونه کړي نو کېدای شي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي چې لامل به یې د پاکستان په ګډون غربي نړۍ د کډوالو بحران سره مخ شي. د طالب او پاکستان د یارانې پای پاکستان تر هغه وخته چې څو طالب ورته هدف ویست ملګري او د زړه سري وو. ولې اوس چې طالب د یو هیواد د اداره کولو ادعا لري نو پاکستان به وخت په وتلو سره قرار ترې څنګ ته کیږي ان تر دې چې یو وخت به یې د بل دښمنان وي. که څه هم د امریکا په ګډون طالبان له خپلې واکمنۍ سره سم ټولې نړۍ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد نه استعمالیږي او د ترهګرو ډلو د نه ملاتړ خبره یې هم کړې وه، خو پاکستان اوس په غیر مستقیم ډول لګیا دی او د طالبانو پښې وهي. په دې هر څوک پوهیږي خو یوازې طالبان نه پوهیږي. روسیې طالبانو ته ګواښ وکړ قدرت به له لاسه ورکړئ. دا به لومړی ځل وي چې روسیه پر طالبانو سخت انتقاد کوي. تر دې وړاندې دا هیواد د طالبانو ملاتړ بلل کیږي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو کېدو تقریبا 4 میاشتې وځي چې له هغه وروسته هیڅ یو هیواد دا ډله او د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لپاره د مسکو ځانګړی استازی زمیر کابلوف په خپلو څرګندونو کې له طالبانو ته په قهر شوی او ویلي دي چې دا ډله دې پر خپلو تعهداتو باندې ودرېږي. د روسیې ځانګړی استازی کابلوف خبرداری ورکړی که چیرې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ نه کړي نو قدرت به بیرته له لاسه ورکړي. هغه وویل چې طالبان دې د دوحې تړون عملي او یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د طالبان له لوري د اوس مهال لپاره د دوی په وینا موقت حکومت جوړ شوی او یو شمېر چارواکو یې وړاندې وروسته ویلي چې دوی یو ټول شموله حکومت جوړوي. تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ او رضایتونه رامنځته کړي. ولې په خپلو تعهداتو یې ویلي چې د دوی دولت به ټول قومونه د اتحاد هنداره وي خو داسې نه ښکاري. پر طالبانو ملګرو هیوادونو ګزارونه پیل کړي دي. روسیه او پاکستان دواړو پر طالبانو ګزارونه وکړل. پاکستان اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان ښایي په راتلونکي کې نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. روسیې طالبانو ته ګواښ وکړ که چیرې ټول شموله حکومت جوړ نه کړي نو قدرت به مو له لاسه ووځي. دا دوی مهمې خبرې او پیغامونه طالبانو ته پکار ده چې په ټوله برخو کې ګامونه پورته کړي. که طالبان روسیه او پاکستان له لاسه ورکړي داسې به شي لکه نیمایي نړۍ مشروعیت چې له لاسه ورکړی وي ځکه همدا روسیه او پاکستان دي چې طالبان په یو شمېر حدودو کې ساتلي او که دا هیوادونه نه وای نو طالبان به هم دومره نه وای. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.